السلام علیکم زیم صاحب زاده او تاسو کتئ صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل. کله چې تاسو ته په پلی سٹور کې داسې مسله راشي چې هغه کرښه چورلی او تاسو موبایل اپلیکیشن نه ډاونلوډ کوي، تاسو ته ډېر زیاته مسله وي، تاسو وایي دا د نت پرابلم دی، کله وایي 3G کار نه کوي، کله وایي 4G کار نه کوي، نو هغه دغه شانتي نه وي. هغه ستاسو موبایل کې یو سیټینګ دی، هغه تاسو وکړئ، نو هغې سره به ستاسو پلی سٹور کار شروع کړي. تو جی فرند موږ راغلو د موبایل سکرین ته. پلی سٹور به خپل اوپن کړو. برګوټ کې چې کوم ستاسو فوټو دي دې باندې به کلیک کړئ. کته به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ کې 2 نمبر باندې نیټورک پریفرنسز دې باندې به کلیک کړئ. بیا کله تاسو ته ښکاري اټو اپډیټس ایپس ډاونلوډ پریفرنسز اټو پلی ویډیو کم 2 نمبر برنه 3 نمبر من چې دی ایپس ډاونلوډ پریفرنس دې باندې وکلیک کړئ. دا ښکاري دا اور وای فای باندې دا به اور اني نیټورک باندې کړئ. کله تاسو اني نیټورک باندې کړ دا به ستاسو پلی سٹور چې دی هغه به کار شروع کړي او ستاسو ایپس چې دی هغه به بیا ډاونلوډ کیږي. او بل دی کې دا دی چې اوس مثال کې دا یو د ټیلیګرام دی، زه یم چې دا زه ډاونلوډ کړم خو ما سره ام بي ډېرې زیاته کمه ده، وروسته بیا د نوم مانې هېري، نو زه به دې باندې کلیک کړم ایډ ټو ویش لیټس باندې، دا به ما سره ایډ شي. دا چې کله ما سره ایډ شو چې کله ما سره مو بیا وروسته ام بي وي دا بیا زه لایبرري ته به راشم، ویټ لیست ته به لاړ شم، دا ښکاري دې کې دا سیو پروت دی، دا به زه بیا ځان نه ډاونلوډ کړم. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړه اجازت. د لوی الله په امان.